څه حال به وي د هغه انسان کله چې الله ته مخامخ شي او بیا ورسره هیڅ قسم جواب نه وي. دا یو لازمي بیان دی، تر اخره پورې وګورئ، بیا به موږ وروسته یې دوه خبرې کوو، خو دا وګورئ. عبدالله بن مسعود رضی الله عنه اوس دې خبرې ته وکړئ: ما ندمت على شيء ندمي على يوم غربت شمسه نقص فيه أجلي ولم يزد فيه عملي. زه په یو شي باندې دومره نه یم ستومانه شوی، زه په یو شي باندې دومره نه یم خفه شوی، زه دومره نه یم پښیمانه شوی لکه څومره چې زه په هغه ورځ پسې خفه یم چې د هغه ورځې نور ډوب شي، زما عمر پکې کم شو، زما نیک عمل پکې زیات نه شو. مخکې رښتینه اوس دروغ وایي، مخکې دوکې دړاکې نه کول اوس یې شروع کړی، مخکې حرام نه خوړ اوس خوري، مخکې به یې تهجد کول اوس یې پرېښودي دي، مخکې به الله په لار کې مال لګه اوس یې پرېښودی، مخکې قرآن تلاوت اوس یې پرېښودی. دی خو شاته تللی ده، ده خبره خو پرېږده، ده خبره خو په بله وادۍ کې ده. زمونږ خبره په مشرق کې روانه ده او دی په مغرب کې دی. 21,500 ورځې شوې، 21,500 ورځې. نو چغې یې کړه: یا ویلتا یا ویلتا، زما دپاره وایي تباهي ده. ملګرو ورته ویې ولې؟ وایي دا ټولې ورځې شوې 21,500 ما په دنیا کې تېرې کړي دي، او که روزانه مې صرف یوه ګناه کړي که نه، نو القى الله ب21,000 ذنب، زه به الله ته مخامخ کېږم او زما سره به 21,500 ګناهونه وي. دا ښه سړی روزانه یوه ګناه ده، بس یوه نافرماني ده، بیا هم دی الله ته مخامخ کېږي د 21,500 ګناهونو سره. نو فکیف وفي کل یوم عشرات الذنوب، او بیا چې روزانه ما بېشماره ګناهونه کړي، سحر ځان له نافرمانیانې، ماښام ځان له نافرمانیانې. نو ستا څه حال دی، څه سوچ دی دی الله ته چې مخامخ شي په دې دومره ګناهونو سره؟ نو ته به کامیاب شي، ته به د دې جواب وکړي، د دې صفایي به وکړي. څه صفایي به کوې ته الله وبخښي؟ څه ته به څه وایې؟ زه دا وایم چې کوم جواب ته قیامت کې ورکول غواړې چې هغه موږ ته هم ووایې، ته څه وایې الله ته؟ نن یې موږ ته ووایه چې بیا موږ هم دغه جواب ځان سره یاد ساتو. الله تا ته دا ووایي تا زما نافرماني کړې ده، ته ورته څه وایې؟ که چاته داسې جواب ښوونځ ته کې معلوم وي او ځان سره یې ساتلی، موږ ته یې هم ووایه، موږ به هم بیا یاد کړو. ته څه وایې الله ته چې تا ته دا ووایي چې ته ما پیدا کړی وې خپلې بندګۍ له، ما دله نعمتونه در کړي وو، ما دله هر څه در کړي وو، تا زه نه یم راضي کړی، ته ورته څه وایې؟ تا پلانې عبادت نه دی کړی، تا په دې سترګو باندې حرامو ته کتلي، تا په دې ژبه باندې حرام ویلي، تا په دې لاس باندې حرام اخیستي دي، ته په دې خپو باندې حرام ولتلی، ته څه وایې الله ته؟ څه پوهېږي؟ دې ته وایي حساب کتاب د ځان سره. ښه دا و د شیخ صاحب قیمتي بیان چې تاسو واورېدلو چې څه به وي د هغه انسان حل کله چې الله ته مخامخ شي. امید کوو چې دا بیان به ستاسو خوښ شوی وي او په اخلاص سره یې خپلو ملګرو سره مخکې شیر کوئ او خپلو ملګرو سره او خپل کمنټس پې لازمي وکړئ.